السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو محترم ورور پوښتنه کړې وه چې امام مهدي صاحب به څنګه ظهور کوي او د نوم او د په باره کې لږ معلومات غوښتي وو. محترم وروره، امام مهدي علیه السلام به یو ښایسته ځوان وي، مسلمان به وي، عمر به یې نږدې 40 کالو ته وي او د نسل څخه به د امام حسن رضی الله عنه د اولادې څخه به وي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک لمسی کېږي. نوم به محمد وي د امام مهدي او د پلار نوم به عبدالله وي او غنم رنګه به وي او جګه پزه به لري. د پزې په مابین کښې به یو ځان ته جګوالی لري چې د ده ښایست نور هم په زیات شي او ښه جګ پراخ تندی به لري او ښایسته تورې سترګې به وي، ښه سپین ښایسته غاښونه به وي، داسې به ځلیږي لکه د برق په شان او ښه ګڼه ږیره به وي او پر بالخو باندې به یو خال وي چې خلک هغه حسنه یا زیبایي بولي چې د ده مخ یې نور هم ور ښایسته کړی وي او دغه خال به د ستوري په شان باندې ځلیږي، داسې ښایسته به وي. نه به ډېر ټیټ وي او نه به ډېر جګ وي، میانه به وي او نه به چاغ وي نه به ډېر ډنګر وي. په ژبه کښې به لږ بندېږي او چې غږېږي هغه د خپل لاس په راسته ورانه باندې ټکوي، چې دا لاس په ورانه باندې وهي نو هلته د ده خبرې به جاري کېږي. ده ته مهدي ولې ویل کېږي چې دی د یو پټې لارې څخه هدایت او لارښوونه به کېږي، ده ته به د الله له طرفه څخه لارښوونه او تربیه ورکول کېږي او د ده ظهور به د سعودي باچا له مرګه وروسته څخه د ده ظهور راځي او په مکه مکرمه کې به د کعبې شریفې وڅنګ ته د مقام ابراهیم او د رکن یماني تر مابین خلک له ده سره بیعت وکړي او د ده په مقابل کې به له شام څخه یو ډله راووځي، یو ډېر بدبخت فوج به وي، هغه به ټول پر لارې باندې خصب شي، په مځکه باندې به ننوځي. بیا به وروسته د امام مهدي جنګونه په ترتیب سره هغه د سفیاني لښکرو ته رسیږي. اول به په ټوله جزیرة العرب او ټول عربي هېوادونه به فتح کړي. دوم جنګ به د پاریس سره شروع وي او ټول پاریس به فتح کړي. درېیم جنګ چې به یهود ماته خوري او بیت المقدس به فتح شي. بیت المقدس فتح به تر لوی جنګ وروسته وسي، یعنې یو جنګ جهاني به پیښیږي بیا به بیت المقدس فتح کېږي او دغه رنګه به د خوزر او کرمان سره به جنګ وکړي او فتح به یې کړي او هم به چین او روسیه فتح کړي او هندوستان سره به جهاد وسي، ځکه د ابوهریره مبارک څخه روایت دی چې تاسې به د هند سره جنګ وکړئ او هند به د فتح شي د امام مهدي صاحب په قوتو په لښکرو باندې او بیا به د ترکیې د قسطنطنیې سره جنګ وکړي، مقابله وکړي. بیا به د رومیانو سره مقابله وکړي. د رومیانو سره چې مقابله کوي هلته به عیسی علیه السلام مبارک هم ورسره ملګری وي او امام مهدي صاحب به د محرم الحرام یعنې د حسن حسین د عاشورا په ورځ باندې پیدا کېږي د ده ظهور او یو خطرناک او یو هیبتناکه غږ او ناره به وسي چې ټول خلک به هغه ناره واوري او په دغه کال کې به یو لکیداره غټ ستوری به راوخېږي چې ټول اسمان به یې په رڼا سره روښانه شي. لمر او سپوږمۍ به په تندر په یوه میاشت کې ونیسي، یعنې د روژې هغه په اوله شپه کې به سپوږمۍ تندر ونیسي، د روژې په نیمۍ کې پر 15 باندې به بیا د ورځې لخوا لمر تندر ونیسي او د شوال په میاشت کې د کوچني اختر په میاشت کې به یو جنګ جوړ شي او د ذوالقعدې په میاشت کې به د قومونو او قبایلو اسلامي هېوادونو تر مابینځ به اختلاف راسي او په ذوالحجه کې به د حاجیانو تر مابینځ جنګ وسي. دا جنګ به د قومونو او ملتونو تر منځ وي، داسې جنګ به وي د حج موسم کې به وي. د لوی اختر ورځ به د مینا پر مځکه د انسانانو وینه توی سي د جمرة العقبې سره چې هغه یو څلی دی د شیطان. نو له هغه وروسته څه به بیا امام مهدي صاحب د محرم په میاشت کې د حسن حسین د 10 په ورځ به خلک بیعت ورسره کوي او امام مهدي علیه السلام به په مکه مکرمه کې د کعبې شریفې وڅنګ ته د ماښام د لمانځه پر وخت به ځان ښکاره کړي. د ماښام د لمانځه د کولو څخه به وروسته په لوړ اواز سره خطبه ووایي او وروسته به حمد و ثنا ووایي. له هغه ویلو څخه به وروسته بیا به خلکو ته توصیه وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی چې انس راته ووایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې دی وایي موږ د عبدالمطلب د اولادې څخه 7 نفره د جنت سرداران یو.
رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه او حمزه راتلو او علي راتلو او جعفر راتلو او حسن راتلو او حسین راتلو او امام مهدي دا به د جنت سرداران یو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي چې زما په امت کې اختلاف راسي، جنګونه راسي، ظلم راسي، بیا به هغه امام مهدي صاحب پیدا کېږي. له ده څخه به د اسمان کې چې کوم مخلوق دي ملایکې به هم ځین راځي او د مځکې کې چې کوم مخلوق دي هغه به هم ځین راځي او زما امت ته به عدل راوړي. او د عبدالله بن مسعود تنو څخه روایت یې ابو داود ذکر کړی دی چې وایي که دنیا یوه ورځ د دنیا یوه ورځ ټوله دنیا ختم شي خو یوه ورځ یې پاتې شي هم به دغه ورځ الله اوږده کړي، خو په دې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی پیدا شي زما له بیت څخه یعنې زما له اهل څخه نوم یې زما له نوم سره برابر وي، د پلار نوم یې زما د پلار له نوم سره برابر وي. یملأ الارض عدلا او داسې به مځکه په عدل ډکه کړي لکه څنګه چې په ظلم او په جبر باندې هغه ډکه شوې ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دی به پیدا شي. د وسلمې راتنا څخه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کوم وخت خلیفه مړ شي نو بیا به د مدینې څخه دی په تېښته مکې ته راشي، بیا به په مکه کې خلک له ده سره بیعت وکړي، تر لاس پرې راونیسي د مقام ابراهیم او د رکن ایماني په مابینځ کې. او له شامه څخه به یو ډله راسي د ده په مقابله کې د بیدا او د مکې په مابینځ کې به هغه په مځکه باندې ننوځي. او ابدال د شام به راسي او عصایب د عراق به راسي، هغه نیکان د شام او عصایب د عراق دا به له ده سره هغه بیعت وکړي. او امام مهدي صاحب چې پیدا کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت عبدالله بن عمر ته نور روایت کړی دی چې راوځي پر سر به لنګوټه وي او د اسمانه څخه به یو غږ وسي چې دا مهدي دی خلیفة الله د الله خلیفه دی فتبعوه تاسې متابعت وکړي. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک په دې باره کې یو مستقله رساله جوړ کړې ده. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په 911 سنه کې وفات شوی دی. د په حویل الفتاوا کې هغه جلد 2 صفحه 55 کې هغه یو رساله جوړه کړې ده العرف الوردي فی اخبار المهدي چې هغه له 55 صفحې څخه بیا تر 81 صفحې پورې پر دې باندې مفصل بحث کړی دی. نو دغه غورچاڼ او دغه معلومات دغه څخه چې هغه په عربي کې دی نو د ښه معلومات لپاره تاسې کولی شئ چې په هغه حالت مطالعه وکړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.